السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. نو بیا هم د لاندې په تعقیب سره نو نن وار دی له خیره سره د شوروا یو ښه ښایسته وطني شوروا درته برابرومه. هوا وریځ ده، نو غرمه ده، نو په افغاني خواړو کې چې هغه اسانه خواړه دي تر ټولو او هر څوک یې برابرولی شي هغه شوروا ده. نو راځئ وخت نه ضایع کوو، اول دا شیان در باندې وینم. چی ولویږي شوروا ته. غوښې دي، اوږه ده، رومیان دي، ګشنیز ده، پټاټې دي، شلغم دي، زردکې دي او پیاز دی. له خیر سره شروع کوو یې. ټوله مقصد دا داسې خواړه دي چې خاص طریقه نه غواړي. مازې ور واچوه، هر شی چې ور اچوې اول غوښه ور اچوه. هر شی کولی شي چې اول ور واچوئ. ښه د پسه غوښې دي تازه، بله دا به دا ور واچوو. اوږه، رومیان به پسې ور واچوه، ګشنیز به ور واچوو، پیاز ور اچومه، یو دانه غټ پیاز تیار مې ده کړی و مخکې، نو دې بعد ور اچومه، شلغم، پټاټې او زردکې. نو تاسو کولی شئ دې ته ځینې نور شیان هم ور اضافه کړئ، لکه نخود و د حبوباتو د جملې سره. دا پسې لګومه، اوبه مې تیارې ګرمې کړي دي، دغه دي، دا ور اچومه. خپل اندازې مطابق ور واچوئ، سره ویې لړئ، که لړئ چې نه لړئ مقصد چې ویې لړئ ښه ده، ځکه دا شیان به یو څه سره ګډ شي. لږ بله ور واچوو، تاوان نه کوي شوروا یې، که غوښې یې زیاتې دي او سپینې دي. بس نو اول ګیس تیز چې هوا یې بخار یې ونیوی، د هغه بعد زموږ دی په 25 دقیقې کې پخوي. نو شوروا خو مې باندې کړې ده زموږ په کور کې، بې نارنج تقریبا یو څو دانې نارنج کړي دي، نو دا مې ساتلي وو چې ما لر وخت شوروا پخوله، بس دا به راشي کوو. نو اوس ورته حیران یو چې دا ډېر لوړ دی چې راویې به چی شي کوو، چی شي به راوشي کوو. مات مې کړی وله، هغه د وینې امکانات نشته، نو بس. او داسې ښایسته نارنج هم دی، ورته وګورئ. څو ځایه مې ولی دی، مه کوه، هره وارې چې مې ولی دی مات شوی دی. یو دانه صحیح دی، بیا بله ورځ یو بل دانه راوړي، یو پرېږدو بیا په شوروا باندې وخورو. صحیح دی، سم یې ورښکاره کړه زویه. بس به په چی شي اچوو؟ په شوروا. په شوروا به یې واچوو. تقریبا 25 منټه یې وسول، نور یې پسې بندومه. 25 دقیقې وروسته اوس دیګ ګورم له خیره سره. اوهو شوروا خو یعنې داسې غوړه شوروا ده ډېره. دا شیان به یې وارې ځینې پورته کړمه. بسته بالا خودونه غټ غړی خو به نه دي جوړی. غړی پټاټه ده، پټاټې دواړې زه خورم. دا ماچه ده. ماچه ده چیست؟
بیا د پښو غوښې. د پښو غوښه یې زه نه خورم. ښه ډېره غوښه ده ماشاءالله. ناسته بالا هغه ده نو غوښه نور هم پکښې کېده زما په نظر، خو اوس داسې پخ شوې ده. شوروا خو ځینې خلک دغسې شوروا چې بیا ډوډۍ پکښې میدوي، نو موږ بیا داسې کوو چې اول ډوډۍ میدوو بیا شوروا پرې اچوو. نو دغه دي زردک یو شان خو نو بیخي ډېر پخ شوي دي. ډېر خوندور دی. دا غوښه ده. بټاټا بس باید کېښودل شي. نو دغه دی شوروا ده، اچار دی، زموږ کورنی نارنج دی، غوښې دي. وګوره داسې شوروا راغلې ده. غوښې هم ډېرې خوندورې پخ شوي دي، بیخي داسې شوي دي چې نو بالا له خیره سره نوشي جان کوو یې. نو اصلا چې ده نن مېلمانه هم لرم، نو په دې خاطر بس نو زه ځم شوروا خورم. نو بس تر بیا د خدای په امان.